الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. زمانګ وستاسو د نن ورځې درس عنوان ده د ترتیل یا د تجوید اجزا. ترتیل او د تجوید د معنا په لحاظ باندې چې ترتیل به معنی تجوید او تجوید به معنی ترتیل، دا خبره مخکې واضحه شوې ده. د ترتیل اجزاوي صحیح شو، جز خو پیژنې که نه، یو شی کل کې یو شی وي د هغې بیا واړه واړه اجزا وي. نو دلته هم دا خبره کوي چې د علم التجوید چې موږ زده کوو دا په کل کې خو ترتیل ده یا تجوید ده. په قرآن کې ترتیل باندې یاد شوی ده او علماو د ترتیل معنا کړی ده چې سره په تجوید سره. د دغې ترتیل یا د دغې تجوید اجزا، عناوین، مباحث، فصلونه څه شی دي؟ د څه شي نه بحث کوي؟ غټ غټ عنوانونه پکې څه دي چې د هغې نه علم تجوید څه کوي؟ بحث کوي. یعنې د دغې عنوان نه وروسته، یا دا داسې شو چې دغه عنوان چې موږ تدریسوو د ده نه وروسته زموږ تاسو د تجوید درس فهرست دا راته ټاکي. زموږ کتابونه په دې باندې مشتمل دي چې دغه د تجوید عمومي اجزا دي او همدغه چې د زده کړه نو ته د علم تجوید باندې حاکمیت پیدا کوې. هغه ضروري یو خو واړه واړه عنوانونه دي که نه، واړه واړه عنوانونه خو سلو نه هم ډېر جوړېږي نه، غټ عناوین چې من حیث علم، من حیث علم التجوید غټ غټ مباحث، غټ عناوین پکې کم یو دي. په کل کې ټول علم التجوید په دوو غټو اجزاو باندې تقسیمیږي. خبره ورسېدلې؟ علم التجوید ټول په دوو غټو اجزاو، په دوو غټو برخو باندې، اجزا نه برخه. ټول علم التجوید اول په منځ کې دوه ځایه ویشل کیږي. څو ځایه ویشل کیږي؟ یعنې دوه غټې غټې اجزاوې ترې جوړېږي، دوه غټې غټې برخې ترې جوړېږي چې یو ته ویلی کیږي تجوید الحروف او بل ته ویلی کیږي معرفت الوقوف. تجوید من حیث علم څو برخو باندې ویشل شو؟ دوه غټې برخې، غوښنې برخې، یو تجوید الحروف او بل صحیح شو. تجوید په څو برخو باندې ویشل شو؟ دوه، تجوید الحروف او معرفت الوقوف. معرفت الوقوف پریدو په خپل ځای باندې، راځو تجوید الحروف ته. دا تجوید الحروف بیا په خپله په دوو برخو باندې ویشل کیږي. دا تجوید الحروف برخه دا په خپله په دوو برخو باندې ویشل کیږي. یو ته ویل کیږي مخارج الحروف او بل ته ویل کیږي صفات الحروف. یو نه دوه جوړ شول، دغه اوله برخه چې ده دا په خپله دوه ځایه شول. بیا دا صفات هم په دوو برخو باندې ویشل کیږي، صفات لازمه او صفات عارضه. د دې نه وروسته معرفت الوقوف ته ځو. بیرته معرفت الوقوف ته چې ځو یعنې د وقف پیژندنه، مخارج الحروف د حروفو ځایونه، معرفت الوقوف د وقف پیژندنه. نو په وقف کې هم دوه قوي مبحثه دي. یعنې کله چې موږ وقف ته داخلیږو هلته هم دوه شیان موږ پیژنو، یو محل د وقف ده او بل کیفیت د وقف. محل د وقف اول ځای پیژندل غواړي. د وقف لپاره نه ده، وقف چې ته ویل کېږي ودرېدلو ته، د ودرېدلو لپاره مناسب ځای لټئ. غیر مناسب ځای کې ته ودرېدلی نه شې، که ودرېدلې نو معنا ورسره څه کېږي؟ فاسدېږي او خرابېږي. هم د دې وجې نه چې کله ته پوه شې زما ساه تنګېږي یا زه آیات ته نشم رسېدلی یا د وقف یو معتبر علامې ته نشم رسېدلی، مخکې نه به تصمیم نیسې، مخکې نه به تصمیم نیسي چې بیا دنه غلطه نه شي، مخکې نه به تصمیم نیسي چې هغلته خو نشم رسېدلی، باید دغه یو مناسب سټاپ ده، همدلته مناسب سټاپ کې څنګه شم ودرېږم. مناسب ځای په وقف کې د نږدې دپاره د کلمې آخرنی حرف ده، د کلمې آخرنی حرف ده. چې کله ته آخرنۍ کلمه چې به ته تلاوت کوې په دې پوهېږي چې دغه کلمه چې زه ووایم زما نور ساه ختمېږي، بله کلمه نشم پوره کولی، نو باید د همدې کلمې په آخر کې څنګه شي؟ ودرېږي. لکه مثلا ان الذين كفروا سواء
هلکه غنو سواء عالم ته غونه عین دی ول ختم شو سواء د سوا د کلمې په اخر حرف باندې څنګه شه ودرېږه او کته مخ کې تلې شي بیا صحیح ده بیا وره سوا ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم دلته د کلمې اخري حرف ده صحیح شو اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون مناسب ځای د وقف وکړو مناسب ځای نه اعاده شو او تکمیل شو او که چېرته دا تصمیم ځان سره ونه لري چې هر ځای کې درېږي نو کله کله بیا ته تاسو سره خو اراده موجوده نه وي د کلمې په منځ کې ستا ساه ختمیږي نو کلمې په منځ کې چې کله ودرېدلې نو دا صحیح ځای او مناسب ځای مطلب تا محل د وقف پیژندلی نه دی وقف کې به ټولو نه مهم شی پکې چې ده د وقف محل پیژندل ځای پیژندل کوم ځای کې ودرېږم دا ترافیکو اصول ته ورشئ اول ته چې دیو ډرایور ته د ترافیکي اصول ښیي که نه هغه ورته همدا ښیي چې پلانکي ځای کې به تیز دی پلانکي ځای کې به سلو ځي دلته به ودرېږي دلته به نه درېږي ورته ښیي نو دا وقف چې دی زموږ د علم التجوید هغه ترافیکي علامې دي ځای په ځای ایښي دي تا ته دلته د ودرېدو اجازه شته او دلته د ودرېدلو اجازه نشته چې کوم ځای کې اجازه وه نو هلته به ودرېږي همغه محل د وقف ده او کوم ځای کې چې اجازه نه وه هلته محل د وقف نه ده او که بې ځایه ودرېدلې نو بیا به څه کېږي پرچه کېږي که نه پرچه کېږي بیا بې ځایه چې ودرېدلې ترافیک دی بیا څه کوي پرچه کوي نو دلته به چې ده نو بیا ته پرچه کېږي وروره چې ده نو بیا ځکه کلام به دې غلط ویلی صحیح شو محل دی چې د وپېژنده دوهم شی په وقف کې کیفیت د وقف ده ځای مې وپېژنده د کلمې په آخر حرف به ودرېږم منځ کې به نه ودرېږم آیات کې به ودرېږم میم کې به ودرېږم طوا کې به ودرېږم که نه مثلا دا دې وپېژندل ښه دا خو ځایونه شول ښه اوس ودرېږي به څنګه ودرېږي به اوس څنګه دې ته ویل کېږي کیفیت د وقف یعنې یو ځای کې زبر راځي سبق یو ځای کې زیر راځي سبق یو ځای کې پیش راځي سبق یو ځای کې تنوین راځي نو سبق دو زبر تنوین راځي نو سبق دو زیر تنوین راځي نو سبق ولاړ زبر راځي سبق عادي زبر راځي سبق تای مدوره راځي سبق تای مفتوحه راځي سبق د ټولو شیانو سره ته مخ کېږي چې مخ کېږي نو د دې هر یو ځان ته حکم ده او ځان ته طریقه ده په زبر به داسې درېږي په زیر به داسې درېږي په پیش به داسې درېږي دا انشاءالله ټول را روان دي دغه ته ویلی کېږي کیفیت د وقف چې کله د ودرېدو ځای دې وپېژنده نو کیفیت هم ورسره وپېژنه چې اوس دلته خو به ودرېږم خو دلته د کلمې آخري حرف مفتوح ده هلته به زه داسې کوم کلمې آخري حرف مکسور ده زه به داسې کوم کلمې آخري حرف دوه زبرونه لري هلته به زه داسې کوم د کلمې آخري حرف دوه پیشونه لري زه به داسې کوم د کلمې آخري حرف چې ده نو تا یې مدوره ده مطهرتون دلته وسکئ دغه ځان ته حکم ده نو دغه شیان پیژندلو ته ویل کېږي کیفیت د وقف ځکه په ټولو کې وقف یو شان نه کېږي اوس خبیرن کې هم تنوین ده او مطهرتون کې هم تنوین ده نو خبیرن د وقف په حالت کې خبیره باندې بدلیږي او مطهرتون په وقف کې مطهره باندې بدلیږي خو دواړه تنوین ده ولې بدل شو دغه ته کیفیت ویل کېږي د دوه زبر تنوین کیفیت جدا ده د ودرېدلو او د دوه زیر جدا ده او د دوه پیشو جدا ده صحیح شو نو دې ته ویل کېږي کیفیت د وقف اوس که دا جزونو باندې وویشو دا اجزاوې نورم ډېرېږي خو موږ په دغو باندې هغه کړی چې دغه اوه شیان چې دلته ذکر شوي دي اوه دي که نه پنځه دي ګوره تجوید الحروف معرفت الوقوف دوه شول که نه بیا تجوید الحروف دوه برخې شولې او د معرفت الوقوف هم دوه برخې شول څو شول شپږ شول او خواته چې صفات لازمه او صفات عارضه محل وقف او کیفیت وقف صحیح شو نو دلته مخارج الحروف صفات لازمه صفات عارضه درې محل وقف او کیفیت وقف هغه نور خو عناوین د دوی لپاره دي که نه هغه عناوین دي دغه شیان چې دی نو دا د ترتیل یا د تجوید اجزا او اطلاق ورباندې کیږي صحیح شو واضحه شوله علم التجوید من حیث علم په دوو غټو برخو یا په دوو غټو اجزاو باندې ویشل کیږي یو تجوید الحروف او بل معرفت الوقوف بیا دغه تجوید الحروف په دوو برخو باندې ویشل کیږي مخارج الحروف او صفات الحروف بیا دغه صفات هم په دوو برخو باندې ویشل کیږي صفات لازمه او صفات عارضه
بیا معرفت الوقوف هم په دوه برخو باندې ویشل کیږي چې محل وقف او کیفیت وقف. او که دا جزونو ته لاړ شو نور هم دا ډېرېدی شي، خو موږ په همدې باندې اکتفا کوو. دا ځکه اوس که مخارج په دوه باندې تقسیمیږي، محقق مخارج او مقدر مخارج. صفات لازمه په دوه برخو باندې ویشل کیږي، صفات لازمه او عارضه. بیا صفات لازمه متضاده او غیر متضاده. صفات عارضه په صفات بالحرف او صفات عارض بالحرف او عارض بالصفات. نور وړو جزونه پکې ډېر جوړېدی شي، هغه موږ په تفصیل کې بیا انشاءالله هر یو ته بیل بیل وایو. په کل کې د تجوید غټې اجزاوې، غټې برخې، غټ مباحث، غټ عنوانونه هم دا دي. انشاءالله د دغه درس نه وروسته موږ مخارج باندې شروع کوو. د دغه ترتیب باندې موږ روان یو. تجوید الحروف برخه به ول شروع کوو. تجوید الحروف کې مخارج دي، مخارجونو کې بیا صفاتو ته ځو. په صفاتو کې لازمه به م وایو، عارضه به م وایو، چې ټولو نه ووتلو د هغې نه وروسته بیرته خیجو معرفت الوقوف ته. معرفت الوقوف کې به چې دی نو اول محل د وقف پیژنو، بیا به کیفیت د وقف پیژنو. غټ غټ عناوین دي، واړه واړه عناوین انشاءالله هلته په خپل هلته پکې راځي. دا شو د ترتیل اجزا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.